سلام علیکم ملګرو په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یئ. زه یم سردار ولی اریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل هریان یوټیوب چینل. ملګرو انشاءالله په نننۍ ویډیو کې د کمپیوټر دوهمه زده کړه پیل کړو. په لومړۍ زده کړه کې موږ تاسو په دې ویډیو کې د ریفریش مینو مکمله معرفي کړه او ډیسکټاپ موږ سره کومه ایکونونه د ملګرو ټول څنګه موږ معرفي کړ. په نن ویډیو کې انشاءالله ملګرو څنګه کو د سټارټ مینو څه کومه دا په معرفي کو څنګه د ملګرو سټارټ مینو څه کار کوي او څه کار نه کوي. نو دا ټول به څنګه ملګرو نن په نننۍ ویډیو کې درته معرفي کوم. نو هیله ده چې ویډیو تر پایه پورې وګورئ او ویډیو سکیپ نه کوئ. نو مخکې له دې نه ملګرو زه ویډیو شته کوم تاسو خواهش کوم تر څو زما یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، په خوا کې د ګنټې نښان هم وهئ تر څو زما هر ویډیو تر ټولو مخکې لومړی تاسو ته ورسیږي او تاسو څخه ګټه واخلئ. او که چیرې ملګرو زموږ چینل سبسکرایب کړئ زموږ حمایت لپاره دا لازمي تاسو دا ویډیو سره لایک کړئ. نو اوس ورځو دا طرف دوهم دا د کمپیوټر په برخه کې ورځو. ملګرو دا څنګه د آپشن چې دا ملګرو دا څنګه د سټارټ مینو وایي. ته ګورئ ملګرو دا د وینډوز دا دغه چې سټارټ نو دا سټارټ مینو وایي. سټارټ مینو ملګرو تعریف کړو سټارټ مینو چې ته وایي. په کمپیوټر کې د موجوده ټولو پروګرامونو یا فهرست د کوم پروګرامونو چې موږ په لومړي ځل لپاره په کمپیوټر کې راخلاص کړي وي نو موږ دا تعریف شو. او سټارټ مینو کې ملګرو ځینې آپشنونه دي لکه شټ ډاون، د لاګ آف، د لاک، د ریسټارټ، د سیو، د ریپیټ. ملګرو دا اوس ټول څنګه په ترتیب سره تشریح کوو. نو تعریف خو مو ته اوس راسو سټارټ مینو کې د څه پروګرامونه څه کمانډونه چې دا ټول به تشریح کوو. ملګرو ته اول د سویچ یوزر څه کار کوي. ملګرو دې په سر کله په دې باندې کلیک کړو یوازې یوزر بندېږي خو بغیر له پروګرامونو څخه. یوزر په دې معنی چې یوازې استعمالوونکی زه کمپیوټر استعمالوم د خپله یوزر یم نه. ملګرو سردارولیان سره د کمپیوټر یوزر دی دا ملګرو بندېږي خو پروګرامونه چې خلاص هغه څنګه کېږي نه بندېږي. دا د سویچ یوزر کار و. دلته ملګرو لاګ آف څه کار کوي. ملګرو دې په کمپیوټر څنګه او یوزر راخلاص شي ټول پروګرامونه بندېږي خو کمپیوټر د انتظار په حالت کې. کله چې ملګرو په دې باندې موږ کلیک وکړو د لاګ آف باندې ملګرو کمپیوټر به بندېږي او خلاص شوي پروګرامونه خو هم بندېږي خو کمپیوټر به د انتظار په حالت کې. دا و لاګ آف. لاګ څه کار کوي ملګرو. دې باندې کله کلیک کمپیوټر به د لنډ وخت لپاره بند شو کمپیوټر به انتظار په حالت کې وي خو بیرته څنګه روښانه کولی هم شو. ملګرو دې باندې کلیک وکړو نو کمپیوټر به بند شي خو کمپیوټر په انتظار حالت کې بیرته څنګه زر راخلاصولی هم شو. دا ریسټارټ ملګرو دا ټول ته معلومات سره ریسټارټ باندې کله کلیک کړو کمپیوټر به یو وار بند شي وروسته به په خطر باندې خپله بیرته چالان شي. دلته بل آپشن ده ملګرو سلیپ. د سلیپ وسله موږ څه کولی. سلیپ د کمپیوټر د وخت لنډ وخت لپاره بندېږي خو چارج کم مصرف کوي او دوهم ځل لپاره زر روښانه کېږي یعنې کمپیوټر د انتظار په حالت کې. کله چې دې باندې کلیک کوو کمپیوټر وروسته بیرته زر روښانه کېږي هم خو چارج هم کم مصرف کوي او بیرته زر روښانه کېږي. دا د سلیپ کار و. ملګرو دلته بل د هربنټ دا څه کار کوي. ملګرو دا ډېر خوندور آپشن ده. کله خامخا ملګرو تاسو ته یو داسې کار مخکې کېږي تاسو په انسټالیشن کې روان دي په کمپیوټر کې یا هم په کاپي کې روان دي کاپي کوئ نو کله چې تاسو کمپیوټر چارج ختم کړي نو تاسو دلته هربنټ څخه استفاده وکړئ نو دا څنګه کمپیوټر بند شي خو کله چې تاسو کمپیوټر بیرته چالان کړئ هماغه کاپي یا انسټالیشن چې تاسو روان کړئ ماوس څنګه په مخ نو هربنټ دا استفاده تاسو دې کې تر کولی شئ. دلته ملګرو بل د شټ ډاون د ملګرو شټ ډاون څه کار کوي. ملګرو شټ ډاون سره دا کار کوي. شټ ډاون باندې کله کلیک کړو نو کمپیوټر به څنګه شي مکمل ډول څنګه شي بند شي. کمپیوټر په مکمل توګه بند شي. نو دا ملګرو شټ ډاون دا کار کوي. شټ ډاون کې کومه آپشنونه چې دا ملګرو ټول څنګه اوس معرفي کړو. اوس به راسو ملګرو سټارټ مینو ته به راسو. سټارټ مینو کې دا نور څومره آپشنونه چې دا ټول باندې ما هم انشاءالله په نننۍ ویډیو کې کار وکړو. ملګرو دا ټول به څنګه په ترتیب سره ووایو. لومړی ملګرو ته رن لیکلی. رن څه کار کوي. ملګرو مثلا رن دا ډایرکټ ما څنګه شي ورپټ راخلاصي. کله چې تاسو هر شی په کار مثلا ور ورته لیکئ نو رن ته ور ولیکئ نو هغه به څنګه شي ملګرو تاسو ته ډایرکټ څنګه شي راخلاصي. دا و ملګرو د رن کار. بل ته ملګرو هیلپ. د هیلپ څه کار کوي ملګرو. هیلپ ډېر خوندور کمانډ ده ملګرو. مثلا دلته لیکلي هاو ټو ګیټ سټارټډ ویت ټو یور کمپیوټر. ملګرو چې په دې باندې کلیک کوو نو دلته د کمپیوټر معلومات هغه ټول موږ ته ملګرو راکړي. مثلا دلته بل د رن اباوټ وینډوز بیسیک ملګرو لیکلي انټروډکشن ټو کمپیوټر. مثلا د کمپیوټر په باره کې معلومات هغه ټول ملګرو څنګه چې تاسو دلته درکړي. مثلا دلته بل لیکلی ده دلته ملګرو څه چې شپږ معلومات غواړي دا ټول څنګه چې تاسو ته دلته درکوي. دلته ملګرو بل دا بروسر هیلپ ټاپک ملګرو باندې هم څنګه کو استفاده شول ګیټینګ سټارټینګ مثلا سکیورټي پرایوسي دا ټول باندې څنګه ملګرو استفاده کولی شو. مثلا یو بل کمانډ چې په کار تاسو مثلا ریسټارټ باندې کلیک کوم ملګرو ریسټارټ مو لیکه سرچ ووهم ملګرو د ریسټارټ باره کې چې دا ریسټارټ لیکلي هغه ټول معلومات څنګه چې ملګرو تاسو ته نو دې په اصله موږ کولی شو کمانډونه څنګه کوم ملګرو پیدا کړو یا چې کمپیوټر په باره کې معلومات پکار وي نو څنګه دلته کې راخیستلی شو. ډیفولټ پروګرام ملګرو څه کار کوي. مثلا ملګرو ډیفولټ پروګرام هم دا کار مثلا دغه یعنې دا کومه هغه څه کوم لیکنه چې ما کړې دا سمینار چې دا ما د ووټ کې لیکلی مثلا دا ډیفولټ پروګرام دا کار مثلا ملګرو تاسو راسئ دلته سټارټ مینو ډیفولټ پروګرام باندې کلیک وکړئ. مثلا دا د ملګرو د ډیفولټ پروګرام واخلم دلته راځم
سیټ یور ډیفولټ پروګرام ګورل ته همالته به شیبه ورته انتظار وکړم څه شیبه انتظار وکړم ګورل ټول من ګورل اکسس د مسله من ذکر لكم من طریق اللي تشو ډیفولټ فور دس پروګرام اینه من ګورل ته ګور د اکسس ته شپږ د ټولو کې راخلاصيږي د څنګه د ایکسټیشن د ټولو ایکسټیشنو کې راخلاصيږي مثلا دلته د اوس بیرته یو شیبه انتظار وکړل د 2014 د راوځو پروګرام ته ګورم ګورل د ټولو ایکسټیشنونو موږ څنګه شو راوځو د ایکسټیشنو کې د من ګورو کار کوي دا من ګورو د ډیفولټ کار څخه ډیفولټ پس موږ څنګه کو دا کولای شو مثلا من ګورو دلته یو بل اپشن دا ډیو دلته من ګورو څنګه په خپل سایت باندې کلیک کړي دلته موږ ګورو بل اپشن د ډیوایس انفیکچر موږ ګورو بس چې کله موږ کلیک وکړو نو اما څه ډرایوونه چې موږ ګورو مثلا پرنټ کوو یا چې شي کوو دې باندې کلیک وکړو دا څنګه شي پرنټ ته آماده شي دلته موږ ګورو بل اپشن د مثلا کنټرول پینل باندې کلیک وکړو دلته موږ زیات زیات اپشنونه راوړي موږ ورته تشریح کول ډېر زیات وخت نیسي نو په راتلونکو کوم ویډیو چې تاسو ته آماده کوم درېیم ویډیو نو د اپشنونو باندې کار کوو د هر یو په ترتیب سره ول مثلا ته یوزر اکاونټ پس موږ چې شي کول شي یوزر اکاونټ پس لیکلو پاسورډ ته چینج کوو مثلا دا هر شی دلته پکې کېږي مثلا دلته یو بل اپشن پروګرام ان فیوچر باندې موږ ورسره موږ کله کلیک وکړو پس لیکول شو کومه انسټال شوی پروګرام څنګه موږ ګورو ډیلیټ کوو مثلا دلته کوم اپلیکیشن انسټال کړی هغه څنګه موږ ګورو په دې باندې ډیلیټول شو نو دا یو ډېر غټ کار موږ دا راتلونکي ویډیوګانو کې وکړو د نو مستې سوسل د پاسورډ راځي خپل کلیک گیم کمپیوټر کلیک وکړو موږ کمپیوټر سره ډرایوونه ټول ډرایوونه د دې موږ خلاصول شي کلیک اما ډرایو به موږ څنګه څنګه ته راخلاصې دا موږ ډرایو ته نو شان چې ټول به ماته دلته راواړوي دا موږ ګورو د کمپیوټر ته راځي گیم موږ مثلا دې باندې کلیک وکړو دا گیمونه چې موږ مثلا د وینډوز پر پار کې کوم وینډوز انسټال کړی گیمونه غټ دلته راوړي ما چې اوس وینډوز الټیمیټ انسټال کړی دا څنګه دی گیمونه ستا همغه گیمونه دي دلته موږ میوزیک او پکچر دا څه کار کوي موږ میوزیک او پکچر او ډاکومنټ دا ټول چې د غسدارولي اړین یا د یوزر پر مربوط دي دا ټول موږ په دې یوزر کې خاصه مثلا زه په پکچر باندې کلیک کوم پکچر څنګه دی د وینډوز ټول عکسونه ما ته راښکاري دا موږ دا ډاکومنټ او دا شان چې موږ دا ټول د سی ډرایو پر مربوط دي نه لوګر ټیسټ د وینډوز علامه چې موږ کوم کې وینډوز انسټال کړي هغه راغلی مثلا دلته ما هغه راوړلی شو دلته موږ په وینډوز باندې کلیک کول تاسو مثلا صدرولې دا کوم استعمال وکړو ټول موږ راځي موږ ډاکومنټ باندې کلیک کوو چې شان چې دلته ټول ته مثلا پکچر باندې کلیک کوم دا موږ د یوزر اکاونټ د بخنه سره د سٹارټ مینو کارت مثلا پکچر او د ډاکومنټ او میوزیک سره ټول اولنی چې پوری زر پر مربوط مثلا د کوم یوزر یې هغه پوری د مربوط مثلا سردرولي اړین ده نو دا د کمپیوټر خپل استعمال کوونکي نو دا ټول څنګه موږ د پوری مربوط دي دا موږ څنګه سو د سٹارټ مینو کار څه کاروبار کوي ان شاء الله موږ په راتلونکي ویډیو کې به د کنټرول پینل پورې وغه کېږو نو ته بیا په چې تاسو ته داسې خوندور ویډیو مې کوم په لوګو خو خدای مو سپارم هر چیرې چې یا سلام